د لوی او بخونکي خدای تعالی په نامه عزتمندو لیدونکو د دې ګړۍ خبرونو ته ښه راغلاست. بشپړ خبرونه. نتانیاهو سپینې ماڼۍ ته ولاړ او لاریجاني دوحې ته سفر کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي که هوکړه رامنځته نشي پر ایران به برید وکړو او یو بل جنګي الوتکه وړونکې بیړۍ هم د تهران په لور روانه ده. ایرانیانو د الله اکبر شعارونه ورکړي او امریکا په قطر کې په خپل پوځي اډه کې د پاتروت توغندیو دفاعي سیسټمونه ځای پر ځای کړي دي. د ملګرو ملتونو یونما اروپایي اتحادیه استازولۍ د نجونو د تعلیم د دې ورځې په مناسبت په جلا جلا پیغامونو کې د نجونو پر مخ د تعلیمي مرکزونو د دروازو د تړل کېدو پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی زده کړه د افغان نجونو اساسي حق بللی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ او هوساینې پر وړاندې جدي خنډ دی. دغو بنسټونو له اسلامي امارت څخه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د تعلیمي مرکزونو دروازې د نجونو پر مخ پرانیزي او هغوی ته د لا غوره تعلیمي فرصتونو زمینه برابره کړي. خو تر دې وړاندې اسلامي امارت دا موضوع د افغانستان کورنۍ مسئله بللې او ویلي وو چې د تعلیمي مرکزونو دروازې په موقتي توګه تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې دي او دا پریکړه دایمي نه ده. د فبرورۍ 11 د علم په برخه کې د ښځو او نجونو نړیوالې ورځې سره برابره ده چې موخه یې په علم کې د ښځو او نجونو بشپړ او مساوي لاسرسی او ګډون ته وده ورکول دي. د دې ورځې په مناسبت ملګري ملتونه په افغانستان کې د نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو د تړلو په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې د نجونو پر تعلیم بندیزونه نه یوازې چې د دوی د پرمختګ مخه نیسي بلکې د افغانستان د اوږدمهاله پرمختګ او سوکالۍ لپاره یو جدي خنډ دی. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي یا یونما هم د افغان نجونو له زده کړې محرومیت د افغانستان د راتلونکي دردناک انځور بللی او ویلي دي چې له شپږم ټولګې پورته د نجونو پر زده کړې بندیز څخه 1100 ورځې تېرې شوې دي. ملګرو ملتونو او یونما له اسلامي امارت وغوښتل چې د ښځو لپاره د زده کړې بندیز لرې کړي او هغوی ته د زده کړې غوره فرصتونه برابر کړي. له 4 کلونو څخه زیات محرومیت او له لاسه ورکړل شوي فرصتونو د افغانستان د راتلونکي دردناک انځوروي. داسې راتلونکی چې ښځې او نجونې پکې د ساینس او نورو حیاتي سکتورونو څخه بې برخې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي په یوه اعلامیه کې ویلي چې زده کړه د ټولنې د ټولو غړو اساسي حق دی او افغان ښځې هم باید زده کړې ته لاسرسی ولري. اتحادیې د افغان ښځو او نجونو لپاره په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې له نرسانو او قابلو نیولې تر څېړونکو پورې د دوی فعال رول د یو روغ او سوکال افغانستان لپاره خورا مهم دی. یک مادر باسواد می تواند فرزندان باسواد تقدیم جامعه نماید و در عصر کنونی که حرف اول را تکنولوژی میزند و در تمام جهان بخصوص کشورهای اسلامی زنان نیز در توسعه و پیشرفت کشورهایشان سهم ارزنده داشتند و افغانستان نیز نباید از سهیم شدن زنان در رشد و توسعه اقلیم نگه داشته شود. که څه هم اسلامي امارت په دې اړه په دې وروستیو کې څه نه دي ویلي خو پخوا یې د نجونو لپاره د تعلیمي مرکزونو پرانیستل د افغانستان کورنۍ موضوع ګڼلې وه او ویلي وو چې د تعلیمي مرکزونو دروازې تر بلې خبرتیا پورې په موقت ډول تړل شوي او دایمي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یونیسف په خپل وروستي راپور کې ویلي چې له شپږم ټولګې پورته له 2 میلیونو ډېر نجونې د زده کړې له دوامه محرومې شوې دي او د دې ستونزې پر حل یې ټینګار کړی دی. اسلامي امارت د شفافیت نړیوال سازمان راپور رد کړی وایي چې اسلامي امارت په هیواد کې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې مهم ګامونه پورته کړي دي. د اسلامي امارت ویاند مرستیال حمدالله فطرت څرګنده کړې چې اسلامي امارت د اداري بهرنیو په ساده کولو د فساد په له منځه وړلو د شفافیت په تامین کې اغېزمن اقدامات ترسره کړي دي. هغه له بهرنیو بنسټونو غوښتي چې د ناسمو قضاوتونو پر ځای د افغانستان په اړه باوري سرچینو میداني څېړنو ته مراجعه وکړي. فساد یوه ننګونه ده چې افغانستان له څو لسیزو راهیسې په بېلابېلو بڼو ورسره لاس او ګرېوان دی او هیوادوال په مکرر ډول د دې پدیدې په اړه اندېښنه څرګندوي. د بخښنې نړیوال سازمان د سې شنبې په ورځ په خپل کلني راپور کې ویل چې افغانستان په 2015 کال کې د تر ټولو فاسدو هیوادونو په ډله کې پاتې شو چې د تیر کال په پرتله 4 درجې راټیټ شوی دی. د سازمان پر وینا افغانستان د 102 هیوادونو له ډلې 109 ځای لري خو اسلامي امارت د دې راپور پر ردولو سره وایي چې اوسني حکومت په هیواد کې د فساد له منځه وړلو لپاره یو مهم ګام پورته کړی او په افغانستان کې د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راهیسې د فساد کچه د پام وړ کمه شوې ده. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت روښانه کړه چې اسلامي امارت د اداري پروسې د ساده کولو د فساد له منځه وړلو او شفافیت د ډاډمن کولو لپاره اغېزمن اقدامات ترسره کړي او له بهرنیو هیوادونو غوښتل چې د غلطو قضاوتونو پر ځای د افغانستان په اړه باوري سرچینو او صحوي څېړنو ته مخه کړي. اسلامي امارت د اداري فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو په برخه کې کوټلي ګامونه اخیستي دي. د فساد کچه تر پخوا ډیره ټیټه شوې ده او په دې برخه کې ښه لاسته راوړنې هم لري.
متاسفانه ځینې نهادونه چې په افغانستان کې نمایندګۍ او حضور نه لري د میداني څېړنو او موثقو منابعو پر ځای اټکلي قضاوتونه کوي چې دا دقیق نه دي. موږ هیله کوو دوی راسي او وګوري چې اسلامي امارت د اداري پروسیجرونو په ساده کولو، د فساد له منځه وړلو او شفافیت رامنځته کولو لپاره څومره مؤثر او اغېزناک کار کړی. ډنمارک، فنلند، سنګاپور، نیوزیلند او نروې د فساد شاخص له مخې تر ټولو پاک هیوادونه نومول شوي دي چې لوړ امتیازونه یې ترلاسه کړي. سویلي سودان، سومالیا، وینزویلا، یمن او لیبیا د نړۍ 15 تر ټولو فاسد هیوادونه دي چې په وروستي ځای کې دي. خو دا لیدل کېږي چې د بخښنې نړیوال راپور او اسلامي امارت ترمنځ توپیرونه شته. اوس پوښتنه دا ده په هیواد کې د فساد د کچې د کمولو او د دې توپیرونو د حل لپاره باید کوم اړین اقدامات ترسره شي. تناقض در گزارش سازمان‌های بین‌المللی شفافیت و گفته‌های مقامات حکومت سفر سفیلی وجود دارد. به خاطر مبارزه علیه این پدیدهشون باید ریشه‌های اصلی آن خشک‌کنیده شود. زندگی مردم از نگاه اقتصادی تا که تغییر نکند مسئله فساد هرگز در جامعه به صورت تقرب نخواهد کرد. دا په داس حال کې ده چې افغانستان په 2024 کال کې د 19 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د نړۍ د 180 هیوادونو په ډله کې 115 مقام درلود. د افغانستان برېښنا شرکت په کابل کې د عزیز شرکت سره د ډبرو سکرو او ګاز څخه د حرارتي برېښنا د ملي تولید د پیل تړون د 462 میلیونه ډالرو په ارزښت لاسلیک کړ. د دې شرکت د مسؤلانو په وینا دا پروژې به په 15 ولایتونو کې پیل شي چې د برېښنا د تولید ټولیز ظرفیت به 845 میګاواټو ته لوړ کړي. دلته په کابل کې د افغانستان د برېښنا شرکت د عزیزي شرکت سره یو تړون لاسلیک کړ ترڅو د هیواد په 15 ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو څخه جوړ شوي برېښنا تولید پروژو عملي کار پیل کړي. د برېښنا شرکت د چارواکو پر وینا دا پروژې به په 3 کلونو کې بشپړې شي او د 845 میګاواټه برېښنا تولیدي ظرفیت به ولري. د برېښنا شرکت د مشر پر وینا دا پروژې به نږدې 1000 کسانو ته مستقیم او زرګونو نورو ته غیر مستقیم د کار زمینه برابره کړي. نن د برېښنا د تولید د 15 پروژو قراردادونه چې ټاکل شوې ده کابل، پروان، غزنی، بغلان او تخار ولایتونو کې پولیسي د لاندې معلوماتو له مخې لاسلیک کېږي. د کابل ولایت د نغلو په سیمه کې به 100 میګاواټه لمریزه برېښنا د تولید پروژه اول. دوم د پروان ولایت د باریکا په سیمه کې د 100 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژه. دریم د غزنی ولایت د 130 میګاواټه لمریزې برېښنا د تولید پروژه. څلورم د بغلان ولایت د 350 میګاواټه د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید پروژه. پنځم د تخار ولایت د 115 میګاواټه د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید پروژه. په ورته وخت کې د عزیزي ګروپ مشر میرویس عزیزي وایي چې له ډیرو کلونو راهیسې په هیواد کې د انرژي تولید سکتور کې د پام وړ کار نه دی شوی. هغه له پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د مناسب کاري چاپیریال د برابرولو لپاره په بیلابیلو سکتورونو کې پانګونه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې عزیزي شرکت هڅه کوي په راتلونکو ګامونو کې د انرژي تولید ظرفیت 6000 میګاواټه زیاته کړي. نو زما غږ په ټولو تاجرانو باندې دا ده چې خپل وطن ته چې څونه کولی شي پاملرنه وکړي چې جوړولی شي جوړ یې کړي چې 15 نفرو ته کار پیدا کړي دوی حقیقت کې 15 فامیلو ته نجات ورکړي که 100 نفرو ته کار پیدا کړي 100 فامیلو ته نجات ورکړي. خو د اسلامي امارت د قانون او پټرولیم وزیر له کورنیو سوداګرو غواړي چې د ګازو او د ډبرو سکرو په کانونو کې پانګونه وکړي. هغه څرګنده کړه دغه وزارت هغو پانګوالو چې د ګاز له لارې د برېښنا د تولید په برخه کې د پانګونې لیوالتیا ولري اړین ګاز به د ترکمنستان د ګاز پروژې له لارې په ټیټه بیه وړاندې کړي. موږ په دې هڅه کې یو چې په هرات ولایت کې د افغان پانګوالو او سوداګرو ته ارزانه ګاز عرضه کړو څو له دې ګازو څخه د برېښنا تولید د صنعتي فابریکو د چلولو د سی ان جي ګازو د تولید او نورو محصولاتو د تولید لپاره استفاده وکړي. ترکمنستان هیواد له موږ سره وعده کړې ده چې څومره ګاز چې د افغانستان ضرورت وي هغومره به راکوي او هم به یې په ښه قیمت راکوي. اطمینان ورکوو چې د اسلامي امارت او د خصوصي سکتور د تجارانو د دوی کوم تعهدونه چې موږ وینو انشاءالله العزیز د دوی به هغه ارمانونه
چې دوی په زړو کې لري هغه به پوره کېږي. خو موږ صرف دا وایو چې دلته نن افغانستان په یو دغسې حالت کې راګیر دی چې نن باید سړی من حیث الافغان من حیث التاجر د افغانستان سره داسې کار وکړي، خدمت وکړي افغانستان ته چې ډېره ګټه په نظر کې ونیسي. کله چې د حالت راتلی انشاءالله په وخت به بیا افغانستان د تجارانو یو مرکز جوړېږي، د ګټو به مرکز جوړېږي. نن یې د دې وخت چې په پښتو یې ودرو خو د کفایه کړو، د خلکو د احتیاجاتو خلاص کړو. په دې پروګرام کې د اسلامي امارت چارواکو په هیواد کې د اوږدمهاله جګړو له امله د پاتې شویو ټپونو د رغولو لپاره د پراختیايي پروژو په پلي کېدو کې د افغان حکومت پر ژمنتیا ټینګار وکړ. عزتمندو لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مسپارم. ښه شپه.